مولوي محمد یعقوب قطر ته سفر کړی دی. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په یو رسمي سفر قطر ته تللی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې نوموړی نن سه شنبې د چنګاښ پر 14مه قطر ته سفر کړی دی او د دغه هیواد له چارواکو سره به لیده کاته ولري. تر اوسه د نوموړي د سفر جزئیات وړاندې شوي نه دي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي قطر ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سربیره یې د ځینو نورو هیوادونو له استازو سره لیدلي دي. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.